عسکرانو او جنرالانو باندې. دا په خوست ولایت کې د سرتیرو د ملي ورځې د نمانځنې په مناسبت ځانګړي مراسم دي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په بېلابېلو نظامي حرکاتو او نمایشونو سره نمانځل کیږي. په مقابل کې جنګیږي او د امنیت ساتنه کوي. د ملي امنیت منصبین دي چې د هېواد دښمنان له احترام او درنښت مراتب وړاندې کوي. خوستي ولسونه او چارواکي هم ورته د هڅونې او ستاینې په موخه د ګلونو ګېډۍ ډالۍ کوي او د هېواد څخه د دفاع او ساتنې لپاره د افغان سرتیرو قربانۍ او سرښندنې د پام وړ بولي. په ورته مهال د خوست والي جنرال محمد کټوازی د افغان سرتیرو وړتیا او هېوادنۍ مینه ستایي. د نوموړي په باور که ولسونه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملاتړ ته یې دوام ورکړي، د جنګ روانه کشاله به پای ومومي. نور د شهادت چې شهادت مقدسه کلمه ده، نور ګمان کوم چې موږ خاوره جای نه ورته لري، موږ دومره شهیدان ورکړي دي. او صلح د دغو وسلوال فوز ارزو او مرام ده. صلح په قوت باندې راځي. که چېرته زموږ تاسې وسلوال فوز قوت وي او موږ تاسې ټولنه د وسلوال فوز شاته ودرېږو، دښمن مجبور د صلح وکوي. همداراز ځوانان هم د امنیتي ځواکونو ژمنتیا او د هېواد ساتنې په پار د دوی هڅې رښتینې مبارزه بولي. دوی وایي ځکه یې د سرتیرو لباس پر تن کړی تر څو ښکاره کړي چې ولس د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ او ملاتړ یې کوي. نن په خوست کې بې شمېره ځوانان راوتلي دي د دې لپاره چې خپلو سرتیرو ته مورال ورکړي. د دوی مقدس نظامي لباس یې په تن کړی دی او په عین حال کې دښمن ته دا ښکاره کوي چې ولس په واقعي ډول له خپلو سرتیرو سره دی، نه له هغو پردي پالو او دښمنانو سره چې دا وطن ورانوي. موږ ملکي خلک یو، خو د دې خاطره چې سرتیري تشویق شي او د دوی د قربانیو قدردانۍ شوی وي، موږ د دوی لباس پر تن کړی دی. ولې ځکه کوم هیواد چې نظام او نظامي سرتیري ونه لري، هغه داسې وي لکه یو څوک چې په تن جامې ونه لري. بل لوری امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې د ولس له لوري د دوی هڅونه او ستایل د دښمن په مقابل کې د دوی مورال لال ور ساتي. دوی زیاتوي هیڅ کله به په خپلو دندو کې ناغېړي ونه کړي او تر وروستۍ سلګۍ به په پوره میړانه د افغان خاورې او خلکو ساتنه وکړي. ډېر خوشحاله یم ځکه چې د هغوی تشویق کوم دې ستاینه چې د په دې مراسمو کې ګډون کړی دی، موږ ته یې ډېر لوړ مراله کړی دی او بیا هم له دوی څخه مننه کوم او دوی ته دا اطمینان ورکوم چې موږ به انشاءالله شپه او ورځ لکه سره کوم چې د وطن څخه د دې خاورې څخه ولس څخه موږ دفاع کړې ده او له دوی څخه به بیا دفاع کوو په مېړانه. تر هغه چې یوه قطره وینه په وجود کې د وطن نه دفاع کوو او هېڅوک نشي کولی د دفن ته د ملکي خلکو ته ضرر ورسوي. انشاءالله موږ په خدمت کې یو. بلخوا یو شمېر وګړي له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې باید د هغه سرتیرو کورنیو او د ماشومانو راتلونکي ته پاملرنه وکړي چې د جګړې په ډګر کې یې ژوند او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.